بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. خلیل الرحمن افریدی یو ځل بیا تاسو ته د انګار ټي وي په شیشه په پروګرام ادبي نشست کې حاضر دی. کتونکو نن مو د یو داسې شخصیت سره چې هغه په یو وخت کې ډېر ښه شعر هم لیکي او وسره په نثر کې په افسانه باندې هم ډېر ښه عبور لري. ډېر ګران عارف سنگین صاحب را سره په ادبي نشست کې میلمه شوی دی. سرجي په پروګرام کې ته هرکلی او ستړي مه شئ. ډیره مننه خلیل صاحب. زه د انګار ټي وي د ټول ټیم او خصوصي د ودان صاحب او ستاسو ډېر شکرګزار یم. مننه. ډېره مننه سرجي د وخت را کولو. سرجي هسې خو تاسو په افسانه کې هم یو ډېر ښه مقام لرو، په شاعرۍ کې هم د تاسو ثاني نشته دی، په ادبي غونډو کې خلک ډېر پیژني. خو که زه د انګار ټي وي کتونکو لپاره تاسو نه یو سوال داسې وکړم چې عارف سنگین صاحب څوک دی، نو یو اجتماعي پیژنګلو د موږ کتونکو ته کوو. ډېره ښه ده جي. زما نوم محمد عارف دی، سنگین مې تخلص دی او د پلار نوم مې مولانا عبدالسلام دی، د دیوبند مدرسې نه فاضلو او د پېښور اوسېدونکی یم. د دې خټې یم په پلار په نیکه پوش در پوش هم د دې علاقې یم تا کوم ځای کې ناست شو. صحیح. سرجي تعلیم هم څومره کړی و او سره روزګار؟ تعلیم خو هغه پښتو کې وایي لسم پاس یم. زه هم لسم پاس یم او تقریبا 40 کاله نوکري مې خیبر میډیکل کالج کې د جنریټر اپریټر په حیث باندې وکړه. اوس ریټایر شوی یم. صحیح. سرجي دا راته وایو چې ادب ته مو راتګ څنګه وشو او باقاعده ادبي زده کړې مو د چا نه وکړلې؟ هسې خو خلیل صاحب د شاعري چې کوم د خاص کر اکثر ادب چې جوړېږي نو اول له شاعرۍ نه سټارټ اخلي او له شاعري چې کوم دی دا فطرتي شعر دی. دا جراثیم خو زه وایم چې په ماشوموالي کې هم په خلکو وي خلکو کې، خو باقاعده شاعري ما تقریبا د 1983 نه شروع کړې ده او اسلام د خپل ترزوی ارواحات لطف الله خیال صاحب نه غشتې ده او الله دې وبخي. ډېر زما محترم مشر او ډېر په مینه باندې به مال اصلاح کوله او هغه زما حوصله افزایي هم کوله. صحیح. نو سرجي په ادبي اصنافو کې هم د خوښې صنف کوم یو؟ تاسو په شاعرۍ کې هم ډېر کار کړی او په نثر کې بیا په افسانه باندې تاسو کار کړی، نو د خوښې صنف کوم یو دی او تر اوسه پورې چاپ او ناچاپ آثار څومره دي؟ څنګه چې تاسو ته ما په خپل پیژنګلو کې وویل چې لسم پاس یم، نو لږ په دې حوالې سره ساده باده سړی یم. نو په نظم کې خو چې کوم دی غزل هم لیکم، نظم لیکم او په نظم کې هر قسم نظم لیکم بغیر د آزاد نظم نه. مثلث لیکم، مسدس لیکم، سندره مې هم لیکلې ده، خو آزاد نظم مورا نظم مې یو لیکلی دی او آزاد نظم مې نه دی لیکلی. او په دغه کې چې کوم دی په نثر کې افسانه زما خوښه ده. افسانې مې لیکلي هم ډېرې دي او کتاب مې په افسانو کې شته. ستاسو مخې ته پروت دی د پیریانو ډولۍ. بالکل سر. تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې تاسو والد صاحب هغه دیوبند نه فارغ و، نو د یو داسې مذهبي کورنۍ سره تعلق لرونکي هلک ادب طرف ته د رجحان څنګه راوګرځېدو؟ کور طرف نه باندې پریشر دباو مباو خو نه و چې یاره د مه کوه یا حوصله افزایي وه په دې حوالې سره؟ ډېره ښه پوښتنه ده جي. زما یوازې والد صاحب د دیوبند فاضل نو، زما دوه ترونه یعنی دغه دوه نور رونه هم د دیوبند فارغانو. او که زه درته ووایم چې ما څونه سرچ کړی دی یا ما څونه تحقیق دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دوه رونه خو په یو کور کې د دیوبند فارغینو کې شته، خو درې بل کور کې نشته. او دا اعزاز په ټوله پښتونخوا کې زمونږ کور ته حاصل دی او باریزو کلي ته حاصل دی. زبردست. ځکه چې موږ د هغه ځای نه دلته راغلي یو. او پاتې شوه تاسو دویمه پوښتنه، نو نه زما پلار چې کوم دی هغه یو سیاسي شخصیت هم و او عالم سړی و او چې کوم عالمان وي نو هغه د دې شیانو په افادیت باندې هم پوهېږي. ما ته بالکل څه تکلیف نه دی جوړ شوی چې یاره ته شاعري مه کوه یا داسې یا هغسې، بلکې ما نه به اورېدل چې مېلمه به راغو دوست به راغو نو ما نه به اورېدل. تاسو حوصله افزایي بالکل زما حوصله افزایي هغه کړې ده. زبردست.
سرجي تاسو په استادانو په حواله سره د لطف الله خیال صاحب ذکر وکړو الله دوی ارواح خاله لري امين بعض مرکو کې سرجي چې دا تاسو مونږ د خلکو نو کو نو پته نشته چې هغه یو اناوي یا حقیقت وي خو بعض خلک دا خبره وکي چې ما سره د بي استاد نشته تاسو په خیال دا ممکن نه ده چې بغیر استاد یو سړی ښه شاعر جوړ شي د څنګه کېدای شي یاره شاعر خو به جوړ شي خو که زه د ستاسو د خبرې په وضاحت کې ویم چې زه اوسه پورې استاد لرم په دې سپینه ګیره باندې زه اوسه پورې د پروفیسر اسلم تاثیر صاحب نه اصلاح اخلم بالکل او بغیر اصلاح نه چې کوم شاعري وي نو د هغې پتم لګي او که دا څوک ځانه د انا مسله جوړوي زما په خیال خو خوشبخته سړی هغه دی چې دغه استادان ډېر او د استاد نه زده کړه کړې وي بغیر مونږ سرجي تاسو خبره مې کټ کړه ما په دې مرکو کې دا وی مونږ لسمه 15 مرکه وي او د ډېرو کسانو نه ما دا واورېدل چې یاره بس ما بچپن نه شاعري شروع کړه څوک استاد لاس نیوی مې نه کړی بس لګیا یم خپله شاعري کوم خو زه حیران پاتې شم چې لږه دا خو یو ډېر ټیکنیکل کار دی په خپل اصول خپل ضابطې لري نو د استاد ضرورت خو پکې خامخا پېښېږي زه دا داسې ګڼم چې بغیر استاد خو کېدی شي نه خو که یو سړی 2-3 غزلې یا 2-3 ځل تپوس کولو والا ته استاد نه وي نو هغه بېله خبره ده زه خو که د چا نه یو لفظ مې زده کړم هغه زما استاد دی که زما نه کشر دی او هغه په مشاعره کې غزل ویلو او د هغه اصطلاح د هغې استعاره زما خوښه شوه او ما ذهن کې محفوظه کړه زه هغه هم خپل استاد ګڼم صحیح زبردست هسې خو سرجي تاسو د شاعري حوالې سره مونږ ته ذکر وکړو تاسو شاعري هم کړې ده خو اوس راسو د افسانې طرف ته په دې نثر کې د افسانې لیکلو خاص وجه څه وه چې تاسو لږ نور هم ډېر نثر خو ډېر فراخه فیلډ دی نور مضمونونو په ځای یا نور فیلډونو په ځای افسانې ته راتګ څه وجه وه ډېر ښه تپوس هم وکړو خلیل صاحب وجه یې دا وه چې یو خو په پښتو ادب کې په نسبت د نظم باندې نثر کم دی او په نثر کې چې کم دی بیا افسانه ډیره کمه ده او افسانې سره زما شوق هم و نو ما دې دپاره د افسانې انتخاب وکړو چې نثر اسم کم دی او په نثر کې د افسانې لیکوالان ډیر کم دي زه دې طرف ته راغم ما افسانه شروع کړه بلکې که زه تاسو ته د دې خبرې لږ زیات وضاحت وکړم نو زه افسوس سره ویم چې څنګه د اردو ژبه کې دي یا په نورو ژبو کې دي نو په پښتو کې اوسه پورې باقاعده افسانه نګار اړو پیدا شوی نه دی لکه حمزه بابا هم لیکلي دي قلندر هم لیکلي دي همیش خلیل صاحب هم لیکلي دي راحت زاخیلي صاحب رومبی کې لیکلي دي ډېر خلک بغیر د اسیر منګل صاحب یو کتاب دی پښتو افسانې سرکلن بهیر هغه چې ما ولوستو نو هغې نه ما ته اندازو شوه چې اسیر صاحب متاثره دی او نو هغه صرف چې کوم دی یو د نوم یې رانه هیر شو طاهر افریدي صاحب نه د هغه نه مطمئن دی چې هغه افسانه باندې باقاعده کار کړی دی بل هغه د چا نه مطمئن نه دی نو داسې د افسانې چې کوم د هغه پلاټ دی یا ساخت دی دې لپاره داسې کوم فني امور دي چې د هغې خیال وساتلی شي یو معیاري افسانه د هغې نه راوځي په دې کې بل چې د کومه کیسه وي دا خیالي کیسه وي که دا بعض اوقات د حقیقت سره هم تعلق ساتي ډېره ښه پوښتنه دې وکړه لکه دا هغه ټیکنیکل لحاظ سره افسانه نګار لا یو څو شیونه په نظر کې ساتل دي او پکار ده چې په هغې باندې پوهېږي د ټولو نه اول چې په کومه ژبه کې دی لیکل کوي چې په هغه ژبه باندې د پوره عبور وي ژبه ډېره ضروري ده بیا یو شیز دی چې موږ ورته قوت احساس وایو په انګریزي کې ورته پاور اف فیلینګ وایي چې دا د دغه افسانه نګار د نورو خلکو په نسبت باندې د هغې قوت د زیاتي د عامو خلکو نه زیاتي لکه انګلیش کې چې ورته مور پاورفل وایي بل د قوت متخیله د تخیل چې تیز وي دی چې تخیل باندې یو خو حساس وي بل تخیل تیز وي بل دی چې کوم انتخاب د موضوع کوي مختلفو موضوعاتو کې چې هغه انتخاب د صحیح وي نه نوې موضوع انتخاب وکړي اوس دا شی نه کوي څو که د دې تفصیل رانه غواړې نو زه به لنډ غوندې تفصیل هم درکړم لکه دا قوت احساس دی
زه تو مخې ته موږ ودان صاحب ناست دی موږ درې واړه صحیح لیکوالان هم یو خو خلیل صاحب راکې افسانه نګار دی د بهر جومات ته د مازدیګر مانځلو ووتو چې راووتو مثال در کوم یو پوټري دی هغه کیړی پټ کړي خلکو راګیر کړی دی وهلو یې مالم ورسره هغه ما هم ووالو حیدر صاحب هم ووالو خلیل صاحب هم ووالو دا یو عامه خبره ده زموږ په سوسایټۍ کې بس موږ دواړو هیره که خو چې خلیل صاحب لاړو نو دی افسانه نګار دی او دی چې د شپې سم ناستو نو ده سوچ کولو چې یاره دی ځوان سړي دومره معمولي غلا لپاره دومره والو دومره بېعزتي ولې برداشت کا نو دی هغې پسې لاړو یاره دا نشه کوي نشه باندې څنګه راغو نشه باندې ځکه راغو چې غلطو محفلونو کې کینی غلطو محفلونو کې ولې کینی ملک کې بېروزګاري ده نشه وله څوک راوړي دلته ورته میلاویږي د دې دپاره چې کوم ادارې مقرر دي هغې یې نیسي ولې نه هغې پیسې علي هغې ولې پیسې علي تنخواګانې کمې دي دی ځي چې کوم دی یو پیک پوینټ ته ورسي او هغه اصلي مجرم ته ورسي که دا چې افسانه نګار وي نو دی به تعالی هغه مجرم نه چې کوم دی هیرو جوړ کړي او چې کوم د معاشرې د عامو خلکو په نظر کې هیروګان دي هغه به ورته مجرم په دلیلو سره ثابت کړي نو افسانه نګار داسې یو شعر او دا یو داسې او په دې کې چې دا کومه کیسه وي دا خیال وي که دا بعض اوقات د حقیقت سره هم تعلق ساتي نو دواړه کیدی شي یو سړی یو کیسه وویني لکه یا خامخا هغه به چېرته لوستي وي یا به اورېدلي وي د ده په علم کې خو به وي که نه په شعور کې به وي په لاشعور کې به وي یا په تخت شعور کې به وي یا به اورېدلي وي یا به د هغې په شان یو خبرې اورېدلې وي دا کیسه څه وي کیسه د مختلفو واقعات چې راوالي یو ښه ترتیب سره یو بل پسې ولګي نو دې نه کیسه جوړه شي کیسه خو پکې بنیادي شی دی افسانه کې بیا هغه ترتیب چې صحیح وي د هغې نه پلاټ جوړ شي نو ښه پلاټ هغه دی چې هغه ترتیب صحیح وي څونه ښکلی ترتیب وي دومره مضبوط پلاټ وي بیا په کیسه کې کردارونه دي بیا په کیسه کې چې کوم دی نورې ډېرې خبرې دي نو هسې کیسه خو په کهاني کې هم شته په ډرامه کې هم شته خو د افسانې دا خصوصیت دی چې د دې موضوع چې کومه وي نو هغه به د ژوند په یو اړخ باندې خبره کوي یو خاص اړخ به هم په هغې باندې به روان وي هم په هغې باندې به خبره کوي سرجي موږ بعض اوقات صرف دومره اورېدلي چې کومه کهاني مختصر وي دا افسانه وي یا بعض اوقات چې اوږده شي نو موږ دا تصور کوو چې یاره دا ناول شو د ناول و د افسانې په د خپل څه ټیکنیکل فرق په دې کې شته دی که نه او دا صرف د توالت د وجې نه موږ دې ته افسانه یا ناول ویلی شو نه زما خیال دی دغه خیال خو صحیح نه دی ناول چې کوم دی ځان له یو شعر او افسانه ځان لري او فرق یې دا دی چې ناول کې د ژوند په هر اړخ باندې موږ خبره کولی شو لکه د یو سړي قابلیت هم راواخله ورسره د هغه حسن هم راواخله ورسره د هغه چې کوم دی دولت هم راواخله ورسره د هغه نورې خوبې چې کومې دي یا خامې دي هغه هم راواخله ټول په یو ځای باندې بوزه دې وجې نه هغه اوږد هم وي او افسانه کې چې کوم دی نو مونږ د یو کس د یو کردار د ژوند په یو اړخ باندې خبره کوو او دې کې بیانیه افسانې چې کوم دي په افسانو کې بیا قسمونه دي نو هغه اوږدې وي بعضې خلکو ډېرې اوږدې افسانې لیکلي دي او ډېرې ښکلې لیکلي دي خاص کر د اردو افسانه نګارانو او بعضې چې کوم دی په لنډه باندې کیسه راته وکړي سرجي چې تاسو د افسانو کومه مجموعه ده د پیریانو ډولې دې لپاره دغه نامې د انتخاب په شا باندې تاسو څه یو لاجک ځکه چې بعض اوقات نامې چې کومې دي لکه که موږ وګورو او خپلو کتونکو ته یې وښیو نو پیریانو ډولې نو دې په شا دغه نامې مقصد څه ځکه چې بعض اوقات کتاب نامې ته چې زه وګورم ما هغه ځان ته راکاږي ما په اول ځل د ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب د شاعري کتاب کتلی و د ګلاب لسمه پاڼه چې زه ډېر په سوچ کې اچولم چې یاره د دې څه مقصد وي دارنګې دغه د اسیر منګل صاحب چې کوم یو نامه وه د ناول تر لرې تر بور وي دارنګې تاسو د پیریانو ډولې نو دې په شا باندې تاسو څه یو داسې هغه لاجک اجي دا یو خدا ده چې په دې نوم باندې په دې کتاب کې یو افسانه ده دا ټایټل افسانه ده د پیریانو ډولې هغه نوم زما خوښ و ما کتاب لم کې و او دا د پیریانو ډولې که ته وایې څه ته وایي نو دا موږ به چې کله غواګانې سرولې په دې میرو کې نو دا هوا په دې میره کې راغله او داسې هغه ګول دیره کې به تاوېده دا خسنې به هم ځان سره تاول کاغذونه به هم ځان
ځان سره تاول دغه ته موږ د پیریانو ډولۍ ویل اوس هم ورته وایو صحیح او هغه وخت کې عجیب عجیب خبرې مشهورې وي ټوپۍ ما پکې وغورځوله خلکو وشي ورسوم مو بیا اوچتای او پیریانو ماماګانو دې کې وریجې راواچوي بالکل خلک مو اوچتای بادل ته نه اوس سوشل میډیا شو که تاسو وګورئ په د امریکا په دغه ملکونو کې ډېرې خطرناکې راځي لوی سیلاب دغه ته جوړ شي یقینا سرجی کتونکو وې د مونږ دغه تاسو دغه خبرو نه ډېر خوند غستې وي وخت شوی چې په مرکه کې مونږ کتونکو ته تاسو خپل کلامونه پیش کو نو سرجی کې یو غزل دوم را پیرزو کړ ډېره مهرباني وي بالکل دا ستاسو زما خوش قسمتي ده چې ما ډېر وخت پس یو دوه نوې غزلې لیکلې زبردست هغې نه به ورته یو ووایم صحیح او که بیا بل م غوښتو بل به هم درته ووایم ارشاد ویلې نه مطلب داسې ده چې ارشاد په قسمت لکه د دشت سپېلنی شوم په قسمت لکه د دشت سپېلنی شوم په قسمت لکه د دشت سپېلنی شوم ستا د حسن نظر ماتې ته ډوګې شوم ډېر ښه شعر دی سرجي مننه جي مننه او په میرو په اوچو ډاګو کې زرغون شوم په میرو په اوچو ډاګو کې زرغون شوم په میرو په اوچو ډاګو کې زرغون شوم په باران د خپلو اوښکو پسرلی شوم ډېر ښه شعر دی سرجي ډېر مننه خلیل صاحب ډېره مننه او تا خو ویل چې ته زما د اوربل ګل یې تا خو ویل چې ته زما د اوربل ګل یې اوس دا څنګه دې په سترګو کې ازغی شو سرجي دا شعر لږ بیا وایي تا خو ویل چې ته زما د اوربل ګل یې اوس دا څنګه دی په سترګو کې ازغی شوم او چې ستا خپل نه وو هغوی دې ځان له خپل کړو چې ستا خپل نه وو هغوی دې ځان له خپل کړو زه چې ستا ومه نو زه درته پردی شوم ډېره مننه چې ستا خپل نه وو هغوی دې ځان له خپل کړو چې زه ستا ومه نو زه درته پردی شوم زه چې ستا ومه نو زه درته پردی شوم او غرغنده مې د زغم بام نه پورته لاړه د زغم بام نه پورته لاړه ستا د هجر په آتش کې وچ لرګی شوم مننه ما د کلي ماشومان په کاڼو ولي په کاڼو ولي ستا په مینه کې محبوبې لیونی شوم او زه د عدم تشدد په فلسفه وم په فلسفه وم ستا ظلمونو سره پوخ پاچاخانې شوم زه د عدم تشدد په فلسفه وم ستا ظلمونو سره پوخ پاچاخانې شوم او د دنیا کار نه اوزګار د عشق روزګار کم د دنیا کار نه اوزګار د عشق روزګار کم بس راځه سنگینه اوس د کار سړی شوم ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی سرجي یو بل کلام مونږ کتونکو ته واورول ډېر خوند وکړ بل به هم درته غزل ووایم ځکه چې نظم باندې وخت زیات لګي ارشاد دا بل غزل دی جي دا لږ روماني دی ارشاد ډېر خوند دی بوډاوالي کې روماني غزل خوند هم کوي نه بس اصل کې زړه په عمر پورې نه ځایږي اصل کې زما خپل خیال دا دی چې د انسان سره کم شي که نه دا زړه هغه طرف ته زیات مایل کېږي حقیقت دی سر نو مطلب عرض ده ارشاد وایي نه پوهېږم چې زړېږم که ځوانېږم دا صاحب تاسو د پردې شاته ورته غوږ کېږدئ نه پوهېږم چې زړېږم که ځوانېږم د جامونو د کړنګا سره مستېږم نه پوهېږم چې زړېږم که ځوانېږم د جامونو د کړنګا سره مستېږم او شنې پیالې ورباندې سرې یا کوتي شونډې شنې پیالې ورباندې سرې یا کوتي شونډې لکه واوره ورته رو ویلې کېږم او ساقي راوړه د شیخانو منت پرېږده زه په قدر ستا د سوال منت پوهېږم مننه جي او هومره یره د بلچا له ازار نه کړم هومره یره د بلچا له ازار نه کړم د میخوارو له ازاره چې یریږم ډېر ښه شعر دی جي مهرباني اوزار ناصحه
ستا د خولې شم خو لږ وروسته زار ناصحه زار ناصحه ستا د خولې شم خو لږ وروسته تا نظار شم دا دی تا ته اوزګارېږم اوزګارېږم ډېر ښه شعر دی او مخکې شعر دی جي چې ارشاد دی ارشاد دنګه غاړه نرۍ وروځې تورې سترګې دنګه غاړه نرۍ وروځې تورې سترګې دنګه غاړه نرۍ وروځې تورې سترګې که یې زلفو له سن وړکو راتوغېږم واه راشد سرجي بیا مهرباني مهرباني دنګه غاړه نرۍ وروځې تورې سترګې که یې زلفو له سن ورکړو راتوغېږم او ستا د سترګو د جادو په دایره کې ستا د سترګو د جادو په دایره کې خلیل صاحب د توجه ارشاد ارشاد طالب دی را شعر ستا د سترګو د جادو په دایره کې د پرکار غوندې په خپل حد کې چورلېږم واه جی واه جی ډېر ښه شعر دی مهرباني ستا د سترګو د جادو په دایره کې د پرکار غوندې په خپل حد کې چورلېږم او ما په دې سنګینه ګرم بولي یاران خپل ما په دې سنگینه ګرم بولی یاران خپل ما په دې سنگینه ګرم بولي یاران خپل چې د ښکلو د صحبت نه صبرېږم واه ډېر ښه شعر مننه دی جی ډېر ښه ډېره شعر دی مننه جی مننه سرجي د وخت راکولو یو جهان مننه یقینا د تاسو د خبرو نه او د تاسو د شعرونو نه به د انګار ټي وي کتونکو خوند اخیستی وي د انګار ټي وي د کتونکو د اړخ نه یو ځل بیا تاسو ډېره ډېره شکریه زه هم ستاسو د انګار ټي وي د ټول ټیم ډېر مشکور یم چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې ما لپاره وخت وستو دلته راغی ډېره مننه ډېره مهرباني کتونکو دا الف سنگین صاحب چې تاسو لم ته ګټورې خبرې او ښکلي شعرونه راوړل تر بل پروګرامه پورې پروډوسر حیدر اودان سره خپل قربا خلیل الرحمن لا ورکو اجازت خاد آباد او بریالي اوسو جزاکم الله ډېره مهرباني ها بس ٹھیک ہے